پیغمبر علیه السلام جون مبارک زمونږ او ستاسو لپاره یو نمونه ده چې پیغمبر علیه السلام ته الله کوم اخلاق ورکړو او کوم اخلاق سره الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام خسته کړو نو تاسو چې کوم دی هغه معلوم دی او قرآن کریم کې الله جل جلاله دغه پیغمبر علیه السلام د اخلاق و صفت او ستاینه کوي د سورہ نون سلورم آیات کې الله قرآن کریم کې فرمایي انک لعلی خلق عظیم اے پیغمبره تا ته چې دا کوم صفات دا کوم اخلاق ملو شوي دي یقینا دا ډېر لوی اخلاق دي دا ډېر ښایسته او بهترین اخلاق دي چې الله جل جلاله تا ته درکړي دي نو الله جل جلاله د خپل محبوب د صفات او د اخلاق بیان قرآن کریم کې چې کوم دی هغه کړي دي او بل زما عزتمندو د کوم انسان چې اخلاق دا ښایسته وي نو دغه انسان په قرآن کریم باندې عمل کوي د کوم انسان چې اخلاق ښایسته وي نو دغه انسان په قرآن کریم باندې عمل کوونکی دی ځکه یو صحابي راغی او د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه کوي چې اے د مؤمنانو مور د پیغمبر علیه السلام د اخلاقو نه مې خبر کا د پیغمبر علیه السلام اخلاق دا څنګه نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته جواب ورکړي چې آیا تا قرآن کریم نه دی لوستلی دغه صحابي ورته وایي چې اے د مؤمنانو مور ما خو قرآن کریم لوستلی دی نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې قرآن کریم دا د پیغمبر علیه السلام اخلاق دی قرآن کریم دا محبوب علیه السلام اخلاق دی کوم څیزونه چې قرآن کریم کې دي هغه پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې دي قرآن کریم کې د کومو څیزونو نه منع راغلې ده پیغمبر علیه السلام د هغې نه منع فرمایلې ده او په خپل هم ترې منع دي د کومو څیزونو چې قرآن کریم کې حکم دی پیغمبر علیه السلام هغه پوره کوي نو قرآن کریم تلاوت کول قرآن کریم باندې ژوند تېرول د پیغمبر اخلاق دي نو اوس د کوم انسان چې اخلاق ښایسته وي او د ده چې کوم دی معاشره کې ښایسته حسن سلوک کوي خلکو سره ښایسته رویه استعمالوي نو دا انسان په قرآن باندې عمل کوي او کوم انسان چې اخلاق ښایسته نه وي اخلاق یې خراب دي په معاشره کې ښایسته رویه نه استعمالوي خپلو بچو سره خپلې بیبي سره ښایسته رویه نه استعمالوي نو دا انسان په قرآن باندې عمل کوونکی نه دی دا انسان د قرآن کریم نه خلاف دی د پیغمبر علیه السلام د حدیث مبارکو نه خلاف دی او امام راضي رحمه الله فرمایي وی د کوم انسان چې اخلاق ښایسته وي دا د ایمان نښه ده او د کوم انسان چې اخلاق ښایسته نه وي اخلاق یې خراب وي معاشره کې خلکو سره ښایسته سلوک نه کوي خپلې بیبي سره ښایسته سلوک نه کوي خپلو بچو سره ښایسته سلوک نه کوي خوشطبعۍ سره دوی سره ژوند نه تېروي وي دغه انسان ایمان کامل نه دی بلکې دا انسان منافق دی